ګران تاثیر صاحب ما خو نن تاسو په ادبي وجه کې خبرې اورېدې او تاسو یقین وکړئ چې تاسو نوم مې ولیدو نو ټول کارونه مې پرېښول او تاسو اورېدو ته وخت شوم. ډېرې ښکلې خبرې مو وکړې او دا ډېره ګټوره خبره ده چې تاسو د قصیدې نه مخکې هم په ادبي صنفونو بحث کړی دی. زما یو تجویز دا هم دی چې منظوم اصناف ختم شي نو منصورو اصنافو ته هم راشي، ځکه چې په منصورو اصنافو کې هم د هر صنف خپلې تقاضې دي، خپلې غوښتنې دي، خپله پېژندګلو ده. خو زما یقین دی چې په ادبي حجره کې ستاسو موجودګۍ نه به ملګري ډېره ګټه پورته کړي، ډېر علم به حاصلوي او زه خپله ستاسو خبرو ته ډېر خوشحاله یم. الله مو همدغسې تکړه، خوشحاله او ویاړ لره. ګران احسان صاحب، په منظومو اصنافو کې تاثیر صاحب ذکر کړی و چې منقبت هم منظوم صنف دی، مناجات هم منظوم صنف دی. نو دا هغه صنفونه دي چې د دې تعین یا د دې د صنف پیژندلو په موضوع کېږي، لکه څنګه چې په دغه کېږي، څنګه چې د حمد او نعت کېږي. بلکې زه تاسو ته دا هم ووایم چې مرثیه په خپله یو منظوم صنف دی چې هغه هم د موضوع په لحاظ مرثیه ده. د یو وفات شوي شخصیت په وفات باندې د غم، درد او کرب اظهار چې دی هغه مرثیه ده. دا مرثیه په غزل کې هم لیکل کېدی شي، دا په مخمس کې، مسدس کې، رباعي کې، په هر منظوم صنف کې لیکل کېدی شي. نو زما اصل زیات زور په دې خبره دی چې موږ هغه اصناف هم وپېژنو چې د هغې تعین او د هغې پېژندګلو په موضوع ده. او د نن دور قصیده هم هغه مقام ته راغلې ده چې اوس به موږ د موضوع په لحاظ چې کوم د بادشاهانو، حکمرانانو، دوستانو، ادیبانو، لویو شخصیاتو په ستاینه کې کوم نظم لیکو، هغه قصاید دي. نو هغه د شکلي لحاظ سره په هر صنف کې کېدی شي. احسان صاحب او نور ملګرو، موږ دا خبره وکړه چې په عربی کې قصیدې لیکل کېدې نو د هغې شکل او هیئت د غزل و، د غزل مسلسل و. او تاسو ته معلومه ده چې د قصیدې دغه ړومبی برخه تشبیب چې کله را بیل شو نو د هغې نوم غزل شو، دا بیا بیل ځان له صنف شو. اوس د غزل هغه هیئت هم هغسې را روان دی، په هغې کې څه بدلون نه دی راغلی. پاتې شو قصیده. نو قصیدې نه څنګه چې دغه تشبیب را بیل شو داسې نورې برخې هم را بیلې شوي دي او د ځان له صنفونو شکلونه اختیار کړي دي. په خپله قصیده دې ته پاتې شوه چې که مونږ د غزل په شکل کې لیکو او 15 شپاړس شعرونه مونږ د غزل په شکل کې روان کړي وي، نو په کار ده چې مونږ د قصیدې دغه اختتام هم په هغه شکل کې وکړو. سره د دې چې دا قصیده چونکې آزاده شوې ده نو په هغې کې شعرونه بل هیئت ته اورېدی شي او په هغې کې دا ازادي شته، دا اجازت شته چې په بل صنف کې یا په بل شکل کې پکې نورې خبرې وکړي شي. خو بهتره دا ده چې که قصیده مو د غزل مسلسل په شکل کې شروع کړي نو په کار ده چې اختتام ته هم هغه هیئت کې ورسو. که قصیده مو د مخمس یا مسدس په شکل کې شروع کړي، د چا مدح، ستاینه، تعریف، توصیف مو شروع کړي، نو بیا په کار ده چې په هغه مخمس یا مسدس کې مو شروع کړي نو چې هغې کې ورسو. خو اخیری خبره دا ده چې بالکل دا ازادي شته چې که مونږ د غزل مسلسل نه بل طرف ته ځو خو د موضوع په لحاظ هغه تسلسل برقرار وساتلی شو نو بیا هم دا رعایت په قصیده کې شته. ګران احسان صاحب، په څرګنده خزانه کې چې کم تعریف د قصیدې ښودلی شوی دی او په جوړښت زور راوړي، دا داسې ځینې نورو کتابونو کې هم ښودلی شوی دی. کله چې د صنفونو تعریف کېږي نو په تعریف کې عموما دغه کېږي چې جوړښت یې ښیي. خو تاسو دا نظر کې وساتئ چې دا سوونه کاله زوړ تعریف دی. دا د قصیدې د هغه دور تعریف دی چې کله قصیده په عربی کې لیکل کېده او غزل ترې رابیل شوی هم نو. بیا د عربی نه قصیده فارسی ته راغله، په فارسی کې هم دغه تعریف ځکه چې ډېر اوږد عمر دپاره قصیده هم په هغه غزل مسلسل کې لیکل کېده. نو دا د هغه دور تعریف دی. نن دور کې چې مونږ قصاید لیکو نو دا تعریف بدلول پکار دي او مونږ چې نوي کتابونه لیکو په هغې کې دغه رعایتونه چې په قصیده کې اوس شامل شوي دي دغه په دې تعریف کې اچول پکار دي. نو تاسو ته که څرګنده خزانه کې یا په ځینې نورو کتابونو کې د قصیدې هم دغه یو تعریف په نظر راځي نو تاسو ذهن کې دا وساتئ چې دا د قصیدې د هغه دور تعریف دی چې سوونه کاله مخکې دی. نن که مونږ تعریف کوو نو پکار ده چې دا رعایتونه ور شامل کړو. تنها بیبي تاسو که قصیده لیکي یا هر شاعر قصیده لیکي نو هغه د ردیف قافیې د بدلولو رعایت خو موجود دی. خو ما خبره وکړه چې ښه خبره به دی چې هماغه ردیف قافیه او هماغه تسلسل کې قصیده تکمیل ته ورسولی شي. او دویمه خبره چې تاسو د بحر وزن وکړه نو دا هم بهتره طریقه به دا وي چې هماغه بحر وزن کې او هماغه فارمیټ کې قصیده تکمیل ته ورسولی شي نو ښه خبره ده. خو که یو شاعر د فني چوکاټونو بندیزونو سره مخ شي نو هغه بیا بحر وزن کې تنوع یا بدلون راوستی شي. هغې وجه دا ده چې نوې تجربې روانې وي په ادب کې، ځکه خو نوي صنفونه زیاتېږي نو دا رعایت هم موجود دی چې که په یو موقع د ردیف قافیې د بدلولو سره بحر وزن کې معمولی شان بدلون راځي چې هغه په اورېدونکو د هغې په ذوق باندې بوج نه جوړېږي نو کېدی شي فوکس او زیاته توجه په دې پکار ده چې په قصیده کې ستاینه وي، تعریف وي، د یو شخصیت کردار او کارنامې وي. خو بیا هم زه اخر کې دا خبره کوم چې کوم فارمیټ کې قصیده شروع شي او هغه فارمیټ کې سر ته ورسي نو ټول نه بهتره خبره به دی. احسان صاحب تاسو درست خبره وکړه چې د زمانه جاهلیت کمې قصیدې وي نو یوازې ستاینه نه بلکې په هغې کې به ځینې نور موضوعات هم وو. د دې وجه دا ده که نه چې په هغه دور کې د اصنافو ډېروالی نه و، رنګارنګي نه وه، تنوع نه وه، قصیده موجوده وه او ځینې محدود صنفونه موجود وو. نو د شاعر چې کوم احساسات وو که هغه به د یو شخصیت د ستایلو نه علاوه هم وو نو هغه به یې په قصیده کې بیانول.
او بیا د قصیدې چې کوم اسلم تاثیر سے 15 برخې بیان کړي نو په هغې کې خړومبۍ برخه داسې ده چې د ستاینې نه ده. تشبیب کې په جرنل خبرې کېدې په موسم په آب و هوا په ښایست په فطرت او په نورو څیزونو. نو دغه شان د جاهلیت د دور او بیا د اسلام د راتګ نه پسته دور کې هم چې کومې قصیدې لیکل کېدې نو که دغه 15 واړه برخې به نه وي پکې 2 برخې به وي 3 برخې به وي یا صرف تشبیب به وو نو هغه به هم قصیده وه. خو بیا یو دور داسې راغلو چې دغه تشبیب د قصیدې نه رابیل کړی شو او نوی نوم غزل ورته کېښودلی شو. بیا په غزل کې هم تجربې وشوې بیا نور نظمونه راغله صنفونه زیات شو. خو د تاسو چې د کم دور د قصیدې خبره کوئ په دغه دور کې چونکې صنفونه زیات وونه نو د ستاینې او د شخصیت نګارۍ نه علاوه خبرې به هم په قصیده کې کېدلې. ګرانه دا چې کوم تاسو د نو یا د لیټیسټ صنفونو خبره کوئ نو ګوره د آزاد او معرا نظم هم ډېر زاړه نه دي دا لیټیسټ دي. خو د آزاد او معرا نظم نه بعد ځینې نور بیخي نوي صنفونه راغلي دي چې اسلم تاثیر صاحب په دې بیلې بیلې لیکچرې هم ورکوي. خو زه تاسو ته لنډ غوندې وایم چې سانټ د نظم یو شکل دی چې هغه نوی څیز دی. دا هایکو چې موږ لیکو دا په دریو مصرو کې د نظم یو شکل دی چې دا بیخي نوی څیز دی. کینټو د نظم یو شکل دی چې دا بیخي نوی څیز دی. دغه شان چې موږ د ټپې لیکو نو زموږ ځینې ملګرو اوس د ټپو نه ټپیزه یو صنف جوړ کړی دی چې هغه 2 مصرې د ټپې وي او 3 ورسره خپلې ولیکي د 15 مصرو یو څیز ولیکي هغې ته ټپیزه وایي. دا نوی صنف دی. دغه شانتې نوي صنفونه روان دي ویرایټي زیاتېږي. خو ستاسو په ذهن کې دا وي چې دا ټول صنفونه د قصیدې نه دي راوتي. قصیدې نه راوتي اصنافو کې ټول نه اعلی او لوی صنف غزل دی.